بابا چې می ژوند دی او د باران یرنوا ابۍ چې می ژوند دی و د خفګان یرنوا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو په دیر کې په غوري ټریول ایجنسی کې ناست یم. یو طرفه د دیر هغه شخصیت ارشد غفور لاله ناست دی چې د زمونږ د دیر هغه اړخونه، هغه ښایستونه، هغه ښکلاګانې چې هغه د خلکو د دنیا د نظر نه ورکې دي، هغه دنیا ته بډاګه کوي. او بل طرفه فضل الرحمن ارمان دی چې د دیر د ادبي ټولنو، د بنډارونو، د محفلونو ښایست دی. د غزلې، د وینا، د کلامونه یقینا چې په لږو ورځو کې ارمان ډیر زیات نوم پیدا کړی دی او دا د دیر په ډیرو ښو لیکوالو کې، په ډیرو خوشه اوازه خلکو کې د شمار کېږي. یو دوه درې غزلې مخکې د ریکارډ کړل، هغه ډېر زیات وایرل شوي. نن غواړم چې یاره د ارمان صاحب نه د هغه په اواز کې هغه غزل کومه چې هغه په شرنګل په مشاعره کې ویلې او ډېر زیات وایرل شوی و چې هغه راته ووایي او دغه بیا د خپلو مینوالو سره د خپل پیج نه هم شریک کړم. ارمان صاحب ډېره مننه کوم چې موږ د خپل ټایم راکړه، خپل وخت یې راکړه او هغه کلام به شریکې کوم چې په شرنګل کې په مشاعره کې تا ویلی. ډېره زیاته مننه روغاني صاحب، بالکل به درته وایم. بایجان ستاسو په اجازت چې او الیاس انجینیر صاحب ته ډالۍ په پښتانه مینه چې بابا چې می ژوند دی او د باران یرنوا بابا چې می ژوند دی او د باران یرنوا ابۍ چې می ژوند دی و د خفګان یرنوا ابۍ چې می ژوند دی و د خفګان یرنوا. اوس هر وخت د باران د نرو څاڅکو نه یریږم اوس هر وخت د باران د نرو څاڅکو نه یریږم یو وخت و چې زما به د باران یرنوا یو وخت و چې زما به د باران یرنوا. انسان داسې وحشي شو زناور تی ټول یریږي انسان داسې وحشي شو زناور تی ټول یریږي وحشت نو د هیڅ شي د انسان یرنوا وحشت نو د هیڅ شي د انسان یرنوا. یو شعر دی پکې چې زل پل سنور کی ته زړګې زما رپیږي چې زل پل سنور کی ته زړګې زما رپیږي قسم دې چې زما خود طوفان یرنوا قسم دې چې زما خود طوفان یرنوا. اوس وخت داسې راغلی چې جانان هرز قاتل دی اوس وخت داسې راغلی چې جانان هرز قاتل دی پتیر وخت جانان د جانان یرنوا پتیر وخت جانان د جانان یرنوا. ارمان میں اس ناشنا دے د ارمان میں یریگم ارمان میں اس ناشنا دے د ارمان میں یریگم ارمان چی میں اشناو د ارمان یرنوا بابا چی میں ژوند دی او د باران یرنوا ابۍ چی میں ژوند دی و د خفګان یرنوا ابۍ چې می ژوند دی و د خفګان یرنوا. د وخت راکولو یو جهان مننه روغاني دا و جي ارمان صاحب انشاءالله د فضل الرحمن ارمان صاحب سره به دغه سلسلې دغه مرکې دغه پروګرامونه جاري خلونه اچانک رالو او ارشد غفور له وعده کړله چې انشاءالله ډېر ژر به چې کومه د دیر هیل پارک ته د کومې نه چې د دیر غونډه آبادي ښکاري هلته به خیږو او په سیر و سیاحت باندې او د دیر چې کومه دغه شلګریزې سیمې دي په هغې به الله هم لږ رڼا اچوو. ډېره مهرباني جمیل بھائی او ستاسو د ملګرو چې زما دفتر ته رالی ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره شکریه.